افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې دا کنوانسیون په 1979 کال کې تصویب کړی و چې له مخې باید له ښځو سره هیڅ ډول تبعیضي چلند ونسي. د جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دې وروستیو کې غږ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څېړونکې اورځلا نعمت اشرف را سره ده. اغلې اورځلا ډېره مننه چې تاسو وخت وایستئ د دې مرکې دپاره. لومړۍ پوښتنه خو مې دا ده چې د ښځو پر وړاندې د هر ډول توپیري چلند د له منځه وړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی؟ سیډا لکه څنګه چې تاسو ویلې یو داسې کنوانسیون دی چې د هغې په اساس هر نوع یعنې هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي د هغې د منع لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوانسیون دی چې هر مملکت په تصویب رسوي، نو د هغې په اساس او د هغې په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلې په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغییراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوي حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متحد شو او د هغې په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخوالي د منع قانون جوړ کړل چې د هغې په بنیاد باندې بیا هم د ښځو او نجونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخوالي د منع په برخه کې هم جزایي او هم حفاظتي مادې راغلي وي چې هغه تر ډیر حده پورې عملي کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې موږ او تاسو خبر یو د درې کالو را پدې خوا د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالي او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی دی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایي نړیوال محکمه دغسې یو طرحه وړاندې کړی دی چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه ګرچې چې دیو اوسه پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوي هم نه دي، نو دیو باید محکمې ته راوکاږل شي او د دیو نه دا پوښتنې وشي چې د دیو دغه تبعیض‌آمیزه رویه او چلند د څه په مقابل کې دی. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه دیو دغه صلاحیت لري ځکه دغه یو سیاسي بحث دی او په عین زمان کې چې سیاسي دی د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث ځکه دی چې دغه نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې هغې شفافیت او حسابدهي ته وغواړي. اغلې اورځلا لکه مخکې چې تاسې هم یادونه وکړه د افغانستان د خوا څخه دغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا وروسته په 2003 کال کې لاسلیک ورباندې بیا نوی سو. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې حکومتونه څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی ورباندې لاسلیکونه کړي وي چې ورته غاړه کښېږدي یا درناوی وکړي. او خو بلې خواته بیا د طالبانو حکومت شاید ووایي چې موږ دغه هیڅ منو نه. ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟ دلته څو ټکي یادول غواړم. اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي، بعضی مملکتونه دغه د سیډا کنوانسیون بدون د هیڅ نوع ریزرویشن څخه منلي دي او بعضی پکې بعضی ملاحظات لري، په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضی بل مملکتونه دي کې خپل ملاحظات لري او سره د هغې نه دی منلي. نو یو کنوانسیون چې کله د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه یو کنوانسیون چې کله په تصویب رسوي، هغه په دې معنا باندې دی چې دیو د هغې په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنوانسیون نه منو ځکه چې دیو ډېر یو نیمګړی او ډېر یو تبلیغاتي راپور د دغه سیډا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی و، فکر کوم د 2022 کال په جریان کې.
او هغه ملل متحد ته وړاندې کړی و، هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دیو خو خامخا د هغې طریقې نه غوښتل چې ځان ښه وښکاري چې موږ دغسې بعضې اقدامات د ښځو په برخه کې او د دې منع تبعیض په برخه کې کړي دي، لیکن د هغې په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوي، هغه نشي کولی چې دغسې قوانینو نه سرغړونه وکړي، او خاص طور باندې چې که د هغې عضویت ولري. داسې بعضې مملکتونه هم دي په نړۍ کې چې اصلا دا یې بالکل منلی نه دی، در بس وایي چې دغه کنونسیون نه موږ امضا کوو او نه یې منو. چون افغانستان دا یې منلی دی او دی په تصویب رسولی یا راټیفای کړی دی، نو د هغې په اساس باندې دیو مکلف دی چې په کال کې خپله دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي، او د هغې په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د ښځو او د بشري حقونو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا ریپورټینګ سیستم لري چې هغې ته شادو ریپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا پکې نیمګړتیاوې وي، بیا هغه دغه شادو ریپورټ تکمیلوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډیر زیات کوششونه شوي وو. هغه تیر دور کې هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنونسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې، او اوس هم دینه هیڅوک هم دغه نشي کولی، یعنی سترګې نشي پټولی چې دغه یو مسؤلیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې د دغې کنونسیونونو په اساس باندې دیو خپل راپورونه چمتو کړي او دیو هغه حسابدهي سیستم یا میکانیزم ولري چې ولې دغسې چلند کوي. بله، د حساب ورکولو په برخه کې که پوښتنه وکړم چې استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند لکه مخکې چې یادونه وسوه د دې کنوانسیون له مخې د طالبانو پر وړاندې قضیه ثبت کړې ده. دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا ICJ ته بوځي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یوه ډله یو بل هیواد د ښځو له حقونو د سرغړونو په خاطر ICJ ته معرفي کوي. اورزلا جانې، د راپور له مخې طالبانو د دې شکایت د ځواب ورکولو لپاره 3 میاشتې وخت لري، نور مخکې 6 میاشتې وخت و، خو 3 میاشتې تېرې سوي دي. د دې قضیې پایلې څه کېدای سي ستاسو په نظر؟ د نړیوال محکمې د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې د هغې دغه چلند د ډېر اوږده مودې لپاره چې تقریبا 3 کال نه زیاتر 4 کال مخ په شروع کېدو دی، دا د نړیوال په سطحه کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دی، لکه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو په دې اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا ده چې که طالبان وغواړي یا ونه غواړي دا محکمه به ترسره کیږي. هغې خو اوس دا یې د داخلي امورو کې مداخله یا نه پوهېږم دا یې بالکل رد کړی چې موږ دغسې چلند نه لرو، لیکن حقایق خو د هیڅ چا د سترګو نه پټ نه دي. نو سناریو به شاید په دغه برخو کې مختلف وي. یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې ښودونکي دي چې هغوی هم پوه شوي دي چې دغه د دیو چلند چې دیو ډېر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زموږ کورنۍ او شخصي خبرې دي، دغه شخصي نه دی پاتې شوی دی او نړیوال ټولنه خپل هغه جدیت په دغه برخه کې ښودلی دی. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل ترسره شي چې ملا هیبت الله د محکمې ته راوکاږل شي، د هاګ محکمې ته راوکاږل شي، دغه سرحد پورې که خبره ورسیږي دا به یو لوی او یو ډیر سیاسي خبره وي، په دې چې ډیر داسې بل کسان هم شته دي چې هغې د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوي دي، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو په د غزه په ناورین کې خپله د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغسې یو غوښتنه شوې ده، خو دلته بیا نړیوال ټولنه او مشرتابه، سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کړي تر څو چې یو نفر په دغه برخو کې محکمې ته وکاږل شي، ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوقو په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي، بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده او دغه مملکتونه چې دغه اقدام کړي دا د ستایلو وړ دی، لیکن ضرورت دې ته دی چې د نړۍ ټول
مملکتونه خاص تور باندې اسلامي مملکتونه هم د دیو سره لاس یو کی ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دیو هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی. نو کچیرته دغه سی یووالی او اتحاد د نړیوال په سطح کې په دغه برخه کې جوړ شي نو احتمال ډیر زیات د دې شته دی چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاږل شي او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډیر وړوکی قشر نه بلکې د نیمایي نفوس دی یو مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتیږي د هغې په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي او هغه هم د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بې له شکه دا به ادامه د دې به د منلو وړ نه وي. او اورزلا جان د پام وړ یو بل خبره دلته دا چې د طالبانو پر ضد د توپیري چلند په قضیه کې دغه شکل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای ته رسولو لپاره په ښه نیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي خو که اړین پړاوونه یې بې پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضیې اورېدو غوښتنه وکړي. پوښتنه دغه ده چې آیا له طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل سوي دي ستاسو معلومات څه وایي؟ رسمي تماسونه خو فکر نه کوم چې تر اوسه پیل شوي وي کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه موږ اورېدلي دي عکس العملي اقدامات دي چې هغې په میډیا کې او د خپل کنفرانسونو یا کوم مراسمو کې چې دیو اشتراک کړی دی هغلته دیو دغه بحثونه کړي دي او دا هم د نړیوال ټولنه یو بل توطیه د خپل په مقابل کې ګڼلې دي نو دا خو د دیو هغه عکس العملي اقدامات دي نو دغسې د حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاوونه لري او اوس موږ تقریبا د ابتدایي مرحلې نه دویمه مرحله ته د داخلېدو په جریان کې ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي بیا دا باید وڅېړل شي د محکمه او د قاضیانو په واسطه باندې د برخه کې باید هغه تصمیم نهایی شي پس د هغې نه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته دی. نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضې مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې موږ ته راځي دا دی چې نسبتا اظهارات ډیر زیات نیول شوی دی او دغه ویرې په طالبانو کې خپور شوی دی چې کېدای شي د دې خپل د کسانو نه بعضې خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید داسې همکاریګانې یا دغسې یو کارونه ترسره کړي چې دیو ته په اصطلاح یو خطر مواجه شي دغسې یو ګنګوسې او اوازې اورېدل کېږي لیکن اقدامات به ډیر د چټک شکل باندې به شروع شي ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم ونیوي او مخصوصا خاص طور باندې که د نړیوال ټولنه په سطح کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي نو بیا طالبان د خبرې ته نه افغاني ځواب لري نه اسلامي ځواب لري او نه نړیوال سطح کې به ځواب ولري ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصولو په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راوړل شي یا که نه راځي نو دیو باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي ځکه 3 کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایي قضیه ده او دې ته باید په ماغه او جرمي قضیه ده چې دې ته په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي. که د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم وپیژني څه به وسي؟ نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري هغې یو لوی تر ټولو مهمه عواقب به دا وي چې دیو د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅ کله خپل اهدافو ته ونه رسیږي که څه هم چې دی وایي چې زموږ په سیستم کې تغیرات راغلي یا بل دا د دیو په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دیو به هیڅ کله ونه شي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپېژندل شي ځکه واقعا دا دغسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړی یو څو نفر د منځه وړي وي دا یو سیستماتیک ډول باندې یو داسې یو تبعیض او داسې یو تاوتریخوالی دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې دغه نړیوال جزایي محکمه
نو هغه دیو خپل قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به د خلکو ته ورکول کیږي خو فکر کوم چې د ډیپلوماټیک په سطح کې به همدغه وي چې د دیو همدغه اقدام په خپل په نفس کې کومنګ وګورو د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې تر سره کی هغه ډیر ضعیف کړی دی په دې چې دلته واضح حقوقي سطح کې دغه سیاو بحث مطرح شو چې د دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغیرات راوړي او که تغیرات نه راوړي نو شاید چې د دیو د سیستم به بالکل تغییر سره مخامخ شي. اورځلا جانې ډېره مننه ستاسو د وخت څخه او بل ځل به بیا زحمت درکوو. سلامت اوسئ. انشاءالله. مننه تاسو له حبچله. لیدونکو له تاسې هم مننه. تر بیا مو پر خدای سپارم.